حامدا ومصليا ومسلما ومباركا وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون صدق الله العظيم. لدار الهدى څخه د صوت القرآن د خپرونې معززو برخوالو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د دغه رکوع د سر آیاتونه الله جل جلاله د هم هغه تیرې قصې اولنی ذکر فرمایي چې کله مخکې قصه ذکر سوه د بقرې د غوا د حلالولو، نو دغه شروع ده او شروع د هغې قصې په دې الفاظو باندې ده چې الله تبارک وتعالی فرمایي تاسې قرآن شریف راواخلئ، د آیاتونو له ما سره وایاست. و اذ در یاد کوي هغه وخت قتلتم چې وموازه نفسا یو نفسو یو سړی مو ووازه تاسې بني اسرائیلو، فدارأتم فیها نو په جګړه کې سوی، په اختلاف کې سوی، فیها په باره د هغه نفس کې. هغه اصل قاتلانو خپل جرم و قتل نه مانه. والله مخرج ما کنتم تکتمون، او الله جل جلاله ښکاره کوونکی ده د هغه څه چې تاسې پټوئ. نو الله پاک هغه ښکاره کاوه او په هغه د غوا په ښکاره کولو، په ذبحه کولو سره چې هغه ذبحه سوه او موسی علیه السلام اعلان کړه ورته، نو دوی بیا هغه حلاله کړه. فقلنا نو وویل موږه اضربوه ببعضها، ووغئ دغه مړی، ولګوئ دغه مړی له څه حصې د دغه حلالې سوي غوا سره. نو هغه یې چې وواله، هغه ژوندی سو، هغه خپل قاتل وښو. قاتل یې په خپلو د تره په زامنو کې و، د خپل تره زامن یې وښول چې دا د ما قاتلان دي. هغه بیرته وفات سو. نو الله تبارک وتعالی فرمایي چې د قیامت ورځ را روانه ده. الله پاک پیشګویي کړې ده چې د قیامت په ورځ باندې به ټول انسانان بیرته راژوندي کېږي. بعث بعد الموت حق ده، دا زموږ د ایمان جز ده. نو په دې کې یو عظیم دلیل د دې سو چې بني اسرائیلو ته یې عیانا ور وښو، په سترګو باندې مشاهدتا ور وښو چې دغسې الله پاک پس له مرګ هم ژوندی کول کوي. نو الله فرمایي کذالک همدارنګه یحیی الله الموتی، ژوندي کوي الله جل جلاله مړي. نو لکه چې دا یو ژوندی کوي، ټول هم الله دغسې ژوندي کوي. ویوریکم آیاته، او دروینې الله تبارک وتعالی تاسې ته آیاتونه د قدرت خپل، لعلکم تعقلون، ښایي چې تاسې عقل وکاروئ، عقل په کار راولئ. د عقل الله د همدغه شي دپاره درکړی چې تاسې په دې باندې وکاروئ چې الله تبارک وتعالی چې دا عجیب و غریب مخلوق پیدا کړی، د عجایبات د مځکې و د اسمانو، د انسان وجودو کالبدو او د انسان بدنه یې پیدا کړې، د انسان په دنینې کې قسمه قسمه مشینریانې ایښي دي، فټ کړي دي. نو الله تبارک وتعالی چې دا عجیب مخلوق په دې انداز باندې پیدا کولی سي، نو بیا بیرته یې راژوندی کول څه مشکل ده الله پاک ته. نو عقل چې یي، هغه عقل بیا له دې انکار نه کوي. ځکه الله پاک فرمایي لعلکم تعقلون، ښایي چې تاسې عقل وکاروئ. خو د دې واقعې له لیدو سره هم لکه څرنګه چې بني اسرائیل په هغه مخکې تیرو معجزو باندې اصلاح نه سول، نو د دې واقعې او حادثې او معجزې په لیدلو باندې هم د دوی زړونه نرم نه سول. ثم قست قلوبکم، بیا ټینګ سو، سخت سو زړونه د تاسې، من بعد ذلک، پس له لیدو د دې واقعې او حادثې او معجزې. فهی کالحجارة، نو دا زړونه د تاسې په مثل دي کاڼي دي او د تیږې دي، او اشد قسوه، یا زیات په
سختوالي او په ټینګوالي او په کلکوالي کې. ځکه په کاڼو کې ځینې داسې کاڼي دي چې هغه یو قسم نه یو قسم منفعت په هغو کې موجود ده، خو د تاسې له زړونو چې هر قسم منفعت الله اخیستی د زړونو بالکل وچ کلک دي. وان من الحجارة او بېشکه ځینې له کاڼو له تیږو لما خامخا هغه دي یتفجر منه الانهار چې بهیږي له هغه چې نهرونه او ویالې تېر بهیږي. د دې لویو لویو غرو له دې لویو لویو کاڼو الله پاک ډېرې یخې یخې چینې را ایستلي دي. او ان منها او ځینې له دې کاڼو لما خامخا هغه دي یشققو چې هغه چوي او متیږي فیخرج منه الماء او ووهل سي یعنې چې وچوولی سي فیخرج منه الماء نو راوځي له هغه چې اوبو. وان منها او ځینې له هغو کاڼو تیږو لما خامخا هغه دي یهبط من خشیة الله چې رارغړي کته رارغړي من خشیة الله له ویرې د الله. داسې په مځکه کې حرکت پیدا کیږي، ځینې بې له حرکته هغه کاڼي دغسې راوښویږي، دا د الله هغه خشیت و خوف ده. یعنې په هغه کاڼو کې یو قسم تأثر موجود ده چې د بني اسرائیلو په زړونو کې هغومره تأثر هم نه و موجود. وما الله بغافل عما تعملون او نه ده الله پاک غافلونه خبره عما له هغه څه تعملون چې کوئ یې تاسې. افتطمعون آیا تاسې امید لرئ تمه لرئ ای مؤمنانو ان یؤمنو لکم چې ایمان به راوړي دا بني اسرائیلو اهل کتاب په تاسې باندې باور به وکړي په تاسې باندې ان یؤمنو چې باور به وکړي لکم په تاسې باندې، یعنې د سره مؤمنان به سي درجمه به سي د تاسې په جماعت کې به شامل سي. وقد کان فریق منهم او بېشکه وی وډله له دوی څه یسمعون کلام الله چې دوی به اورېدل کلام د الله، تورات به یې اورېدو ثم یحرفونه بیا به بدلاوو تغیراوو دوی هغه کلام، اړاو به یې له خپل مطلب او مضمونه بل مضمون ته به اړاو. من بعد ما عقلوه پس له دې چې دوی به پوه سو په هغه باندې چې دا کلام خو همدغه معنا لري، دا یې مفهوم ده. وهم یعلمون او دوی علم لارو پوهېدل. واذا لقوا الذین آمنوا او هر کله چې یو ځای سي دا بني اسرائیل دا یو منافقانه خصلت لري دوی چې کله دوی یو ځای سي له مؤمنانو سره قالو وایي دوی آمنا موږ ایمان لرو ایمان مو راوړی. واذا خلا بعضهم الى بعض او کله چې یو ځای سي ځینې د دوی له ځینو نورو سره یعنې یو له بل سره یو ځای سي په خپل منځ کې لکه مخکې آیات کې ویل سوي و چې له خپلو شیاطینو مشرانو سره یو ځای سي نو قالو بیا دوی وایي اتحدثونهم آیا بیانوي تاسې د مؤمنانو ته بما هغه څه فتح الله علیکم چې ښکاره کړي او ظاهر کړي الله په تاسې باندې تاسې ته یې درښولي او ښکاره کړي دي لیحاجوکم به لپاره د دې چې دلیل ووایي دا مؤمنان له تاسې سره به په هغه څه باندې عند ربکم په حضور د رب د تاسې کې افلا تعقلون آیا تاسې عقل نه کاروئ. دا ځینو به ملامتیا په هغو مسلمانانو ویله چې تاسې د بني اسرائیلو د موږ ذات البیني حالات هغو ته وایاست، دوی ته وایاست موږ مؤمنان یو ایمان هم راوړی د موږ په کتاب کې د دغه اخرني پیغمبر په باره کې دا مسائل تر مخ ذکر شوي دي، دا په مجلسو کې خامخا راتلل. نو کله بل چې دغو منافقو بني اسرائیلو چې له مؤمنانو سره به یې د ایمان اظهار کاوه دغو ته دا به له خپل منځ کې بیرته سره یو ځای سول، نو هغه څوک به چې نه ور یو ځای سوي له مسلمانو سره هغو نورو به په دوی باندې دا ملامتي ویله چې تاسې ولې هغه د موږ اسرار و د منځ اسرار مسلمانانو ته وایاست، هغه به بیا تاسې سره په هغه باندې استدلال کوي، دلیل به وایي په ورځ د محشر باندې، نو د خدای په حضور کې تاسې په خپل ځان باندې دلیل قایموئ. داسې یو جاهلانه خصلتونه په دوی کې موجود وو. اولا یعلمون الله تبارک وتعالی فرمایي آیا نه پوهیږي دوی چې ان الله یعلم ما یسرون او ما یعلنون، بېشکه الله جل جلاله علم لري ما په هغه څه باندې یسرون چې پټوي دوی و ما په هغه څه باندې یعلنون چې ښکاره کوي دوی. ومنهم امیون بني اسرائیل دوه ډلې وو، یعنې په عموم کې دوی دوه قسمه وو، یو قسم هغه و چې هغه باسواده او تعلیم یافته وو
کتاب باندې علم لرو، د کتاب سره تعلق لرو، شناخت یې لرو. او بل قسم داسې عوام وو په دوی کې چې هغه امیان وو، کتابونه یې نه لوستل، لوست وال نه وو. نو الله پاک فرمایي ومنهم ځینې د دې بني اسرائیلو امیون امیان دي، یعنی نالوستي دي، لا یعلمون الکتاب، نه پوهېږي په کتاب باندې، په کتاب باندې علم نسته، الا امانیه، مگر په ارزوګانو، په تمنیاتو، په خواهشاتو باندې او په هیلو باندې پوهېږي چې دوی هغه څه چې په ځان سره په زړه کې ښه سره سنجولي، هغه شیان یې د ځان دپاره خوښ کړي او مطلب دوی خپل منځ کې سره بیانوي چې موږ ته دا انعامات دي، موږ د خدای داسې خپلوان یو، موږ د انبیاو زمن یو، موږ ته خو داسې خدای تعالی نازولی یو، موږ د خدای ډېر نیک بندګان یو. دا ټول شیان به موږ ته راکړ کېږي، په موږ چې پیغمبري په بلې خوا ته نه نقل کېږي. داسې افواهات او ارزوګانې او تمنیات به دوی خپله سره جنګول. لکه نن سبا په امت اسلامي کې هم دغسې شان ده، دغسې حال ده. هغه خلک چې له علمه خالي دي او ځانونه یې د بزرګۍ مدعیان کړي دي او دعوه د بزرګۍ کوي، هغه همدغه تخیلات او خیالات او اوهام سره جمع کړي، سره جوړ کړي چې داسې به بیا دا واقعې او حادثې د دروغو حادثې سره جمع کوي او د هغه قصه خوانیانې په مجلسو کې کوي چې موږ ته به داسې انعامات راکړ کېږي، موږ به داسې په مخ کې یو، موږ داسې پیشوا په مخ کې لرو، موږ ته د دغو ګناهو د دغو شیانو څه ضرر مرر موږ ته نه رسېږي. دا په دې اوس امت کې کوم چې جاهل قوم ده، جاهل خلق دي، هغه دغسې امنیات او تماناګانې جنګوي. او د بني اسرائیلو په قوم کې هم دغسې امیان وو چې امنیات جنګي او امید جنګي یې کوله. نو الله پاک وایي چې منهم امیون، ځینې په دوی کې امیان دي، لا یعلمون الکتاب، نه پوهېږي په کتاب باندې، الا امانیه، مگر په خپلو خواهشاتو ارزوګانو باندې پوهېږي. و ان هم الا یظنون، نه دي دوی مگر فقط اټکلونه او ګمانونه کوي، خیالونه کوي، توهمات کوي چې موږ ته به دا رسېږي او هغه به رسېږي او دا به رسېږي. الله تبارک وتعالی دې موږ ته په دین باندې توفیق را نصیب کړي. الله جل جلاله هم دې په حقایقو باندې پوه کړي، د دین په رڼا کې ایمان هم مضبوطېږي، د ایمان په خوند او په لذت باندې انسان بیا پوهېږي. او د دین له رڼا چې که څوک خالي وو، په تیاره کې وو، په توره شپه کې وو، نو هغو ته بیا د هغو بیا دنیا هم تاریکه او آخرت هم تاریک ده. الله تبارک وتعالی هم د نجات نصیب کړي. او یو څه معلومیږي د دې آیت نه، هغه دا دي چې علم ډېر اهم نعمت ته د الله تبارک وتعالی، که دا د نارینه دپاره ده که د زنانه دپاره ده، بهترین نعمت ته علم. د علم په واسطه باندې الله پیژندل کېږي، رسول الله پیژندل کېږي، انساني حق پیژندل کېږي، انساني ارزښتونه پیژندل کېږي، او د کفر او د کفریاتو بدیانې پیژندل کېږي، د جهالت په تاوانونو باندې انسان پوهېږي. دا د څه شي په وجه باندې؟ د علم په وجه باندې. نو که علم یې بیا به دا تمنیات او ارزوګانې نه وي او خیالونه او تخیلات به نه، تخیل جنګي به نه کوي او په حقایقو باندې بنا یې الله دې موږ ته د حقیقت زندگی را نصیب کړي. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولجميع المؤمنين والمؤمنات.